تکبیرات تشریق دا څه شی دی؟ دا هغه تکبیرونه دي چې کله سیدنا ابراهیم علیه السلام تعالی جل جلاله خوب کې حکم ورکو چې ته قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام اول نه بچینو په بوډاوالي کې ول الله زوی ورکو چې هغه لوی شو او ګرځېدو شو، نو الله وی چې اوس د زما په نوم قرباني وکړه. نو ابراهیم خلیل الله دا هغه خپل زوی سره مشوره وکړه. نو زوی ورته سوی یا ابت فعل ما تؤمر، پلاروی زما زوی ما خو خوب لیدل په خوب کې زه تا نه قرباني کو او درې شپې مې لیدل او دا الله د غاړي ماته حکم کیږي قرباني وکړه. اوس څه چلو ویا ابت فعل ما تؤمر، ای زما خوګ پلارا وکاغه کار چې حکم درته شي. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، زرد چې ما به بیا مې د صبر کوم. نو ابراهیم علیه السلام دې بوتلو او پریستو او قربانی اراده یو کړه. قربانی چې دینو عمل په وجود کې راولي. نو الله خو صرف د ابراهیم علیه السلام رښتونواله کتلو د بنی آدم قربانی نه کیږي، خو الله خپل د دې دوست رښتونواله کتلو عقیده کی. نو چې اخکاره کړو هغه، نو الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام چورې لاندې ته چې دینو ګډ راټیل و. واقعا خو اوږده ده او مختصر وه. نو ابراهیم علیه السلام قربانی د ګډ نه وکړه. نو کله چې ابراهیم علیه السلام قربانی کوله، نو په دغه وخت سره دا تکبیرات ابراهیم خلیل الله او دا هغه زوی اسماعیل علیه السلام او حضرت جبریل علیه السلام په شریک ویل. هغه الفاظ دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر الله اکبر، الله ډیر لوی دی، الله ډیر لوی دی. لا اله الا الله، نشته هیڅوک معبود خدای لایق د عبادت کارساز مددگار سوا د الله. والله اکبر، الله خو ډیر لوی دی. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. ولله الحمد، او خاص الله لره دي ټول تعریفونه. نو دا الفاظ الله اکبر الله اکبر الله لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دې ته ویل کېږي تکبیرات تشریق. دا هغه تکبیرات دي چې دغلته دې دریو واړو ویل او الله رب العالمین لدا دومره خوښ دي چې هغه د هغه نه پرایسته مؤمنانو ته چې دینو په دغه ورځو کې د دې د ادایګي چې دینو حکم وکړو. نو دې ته ویل کېږي تکبیرات تشریق. دا هر مسلمان له یادول پکار دي، او بیا کله چې دغه ورځې راشي نو دا ویل پکار دي. دا د دوی ټیم څه دی؟ د دوی ټیم دی د غټ اختر د میاشتې د نهم ورځې د سحر مانځه نه واخله. نهم تاریخ اسلامی د سحر مانځه نه واخله او 14 تاریخ مازیګر مانځه پورې دا د دوی ټیم. غټ اختر د نهمې ورځې د سحر مانځه نه واخله او 14مې ورځې مازیګر مانځه پورې د دوی ټیم دی. د نهم ورځې د سحر مانځه نه به شروع کوي او په 14 ورځې مازیګر مانځه باندې به ختموي. او د دې ویل هر مسلمان نارینه او که زنانه دیهاتی او که په کلو کې اوسیږي، د غره په سر کې اوسیږي او که د ښار په منځ کې اوسیږي، د دې ویل په واجب یو پیری ویل چې دي دا واجب دي. وای بس ټیم د هر فرض مانځه سلام چې واړه
سحر فرض مانځه سلام واړو دا به وایي، ماسپښین فرض مو سلام واړو دا به وایي، مازدیګر واړو وایي، ماښام واړو وایي، و ماسخوتن واړو وایي. دا د ویلو ټیمونه دي. زنانه به رو وایي او سړی چې دي لږ اواز سره به وایي او یو پیرې به وایي. دا یو پیرې ویل د دوی چې دي دا واجب دي. دغه الفاظ دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. او دا 15 ورځې دي او هر فرض سلام نه، هر فرض مانځه د سلام نه وروستو یو پیرې ویل چې دي نو دا واجب دي. او د اختر په ورځې مستحب دي چې اختر مانځله چې راځي نو دا تکبیرات دي لږ اواز سره ځان لوي، او چې بیا د مانځه نه فارغه شي کور ته ځي نو هم د دا تکبیرات لږ اواز سره وایي. دا تکبیرات په دې کې د الله لوی او د هغه حمد دی او هغه ته دا دومره خوښ دي چې دغه ورځو په عباداتو کې چې دی نو دا شمار کړی شو او د فرض مانځه نه وروستو چې دی نو د دې د ویلو اسلام چې دی نو تاکید کړ دی. نو موږ له پکار ده چې موږ ټول دا الفاظ زده کو او بیا چې دی نو د دې پابندي کوو او جمعات کې جمع سره چې موضوع شي نو څنګه چې سلام واړولی شي نو بیا مطلب دا دی چې د دې اهتمام کوو او که یوازې مسکو کور کې مسکو نو هلته خو سړي به لږ په اواز سره وایي او زنانې چې دي نو هغه به غلی وایي.